دا یو ورور ډېر خوندور سوال کړی دی وی بعض خلک وی د پلاني دی الله د هغه د قبر خاورې دې مو الله وبخي وی که نه الله دې پلانې د خاورو سره وبخي دا دعا وی جایزه ده که نه ګوره د بعض وروڼو د چې هم د یو نیم سړي د سوال نه پته لګي چې دی د ښه پوهه خاوند دی سوال یې پته لګي خوندور سوال یې سړی جواب ورکړي مزه کوي نو جواب دا خبره مشروع ده او پکار دی چې یو مسلمان کله تذکره وشي او مړي نو چې ته دا ووایې چې الله دې وبخي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا ثابت تا بسی مسلم کی دابا دیسی دعا کولا اللہم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه صحیح بخاری کی روایت تی چی عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ کلا مرشو نو العلاء الانصاری رضی اللہ عنہ آگا ٹیم کی ہوئی رحمت اللہ علیک ابا السائب فتا دیوی اللہ رحمتون روری او دا معلوم خبر دا پدید دلائلو تا ضرورت هم نیشي چې یو سړی مړي د هغه دپاره به داسې دعاګانې غواړي اوس د دې ورور دې سوال له راځو الله دې پلانې د خاورو سره وبخي او د پلاني د قبر خاوره دې م الله وبخي کله چې د انسان مړ شي او خاورو کې کېږدي نو څه شي خاوره شي ځکه زه یم دا جوابونه ورکول او د فتوې ورکول د هر چا کار نه دی اوس دا سوال چې ته د کورني مفتي نه وکړې یا د هغه مولوي صاحب نه چې هغه په فتوو کې تجربه نه وي یا ورسره علم ډېر نه وي داسې ویل جایز دي که نه چې خاورو باندې د الله رحم وکړو د خاورې الله نه دی روا روا دي ولې روا دي ولې نه دي روا وضاحت وکړي دا سړی چې مړ شو خاورې شو اوس دا بل وی الله یې د خاورو سره وبخي خاورو ته هم دعا وکړه چې الله یې د خاورې مو وبخي نو موږ وایو که چېرته د ده اراده او قصد دی چې هغه بدن چې د ده د خاورو سره خاورې شوی دی الله دې هغه خاورې مو وبخي څه مو خیال دی صحیح ده که غلطه صحیح ده او که چېرته مراد یې دغه خاورې د کومه کې چې ښخ شوی دی بیا صحیح ده خاورو ته سره دعا کوي چې الله دې خاورې وبخي ولې هغوی بخانې ته څه ضرورت خو نه لري بیا هم زه دا وایم موږ خو د قصد خبره وکړه که یو سړی وایي زما قصد دا و زما اراده دا و چې زه وایم دا سړی چې کوم خاورې شوی دی څومره په خاورو کې دی الله دې ورسره هغه خاوره م وبخي نو صحیح ده جایز دی هېڅ خبره نه ده خو بیا هم دا داسې ټکی دی چې اشتباه پکې راځي نو د دې نه ښکلې خبره دی چې سړی وایي الله دې پلانې وبخي اوس که هغه پلانې بدني روغ پروت دی هم ستا دعا د هغه په حق کې وشوه او که خاورې شوی دی هم ستا دعا د هغه په حق کې هغه وشوه نو د جاخۍ نه څه شوې د جاخۍ نه خلاص شوې